بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو عزتمنو، دنیا کې دوه قسمه انسانان دي. یو هغه انسانان دي چې هغه کفار دي، کافران دي، غیر مسلم خلق دي. د هغوی بیا دوه قسمه ګناهونه دي. یو هغه ګناهونه دي چې هغه کفر او شرک دي، او د دوی ذاتی اعمال دي بد، چې د الله تعالی سره مخالفت کړی. نو په دغه اعمالو باندې د هغوی مؤاخذه او نیول او عذاب په آخرت کې دی. د دوی دویم قسم هغه ګناهونه دي چې هغه ظلم دی او بې انصافي ده، چې په مظلومانو باندې ظلم کوي، خلق وژني، د خلکو شتمنۍ لوټ کوي، او د خلکو مسلمانانو ته قسم قسم ضررونه رسوي، د مال، د سر، د ابرو، د ناموس. یو قسم دغه ګناهونه دي چې دې تعلق د ظلم سره دی او د تیري سره دی. نو په دغه ګناهونو باندې الله تعالی دنیا کې کافران نسی او پې عذابوي، د دې سره سره چې په آخرت کې مې دوی دپاره عذاب مکمل دی. نو بیا په دنیا کې عذابونه د دوی دپاره هغه د دوی په زلزلو هلاکولو، په طوفانونو هلاکولو، په قسم قسم مرضونو باندې هلاکولو، او د مسلمانانو په لاس د دوی وژل. او لکه موجوده وخت کې دغه مرض په اوله کېدل چې هغه کورونا ده، او دارنګې په دوی باندې د سرطان مرضونه، د ایډز مرضونه، دا هغه مرضونه دي چې د دوی دپاره عذاب دی په دنیا کې، د هغې عمل چې دوی کړی دی د ظلم، د تیري، د مسلمانانو په سر او مال او په وطن. دویم قسم انسانان دغه دي چې هغوی مسلمانان دي، لکه موږ و تاسو الحمدلله. بیا د مسلمانانو چې دی، مسلمانانو کې بیا دوه قسمه خلک دي. یو د حکومتونو مشران دي، حکومتي سطحه ده. یو عام مسلمانان دي، انفرادي سطحه ده، انفرادي سطحه ده. اوس هغه ګناهونه چې هغه په حکومتي سطحه کې او لوی ګناهونه دي، هغه یو دا دی چې د الله تعالی په کتاب او د نبي علیه السلام په سنتو او په شریعت باندې فیصلې نه کوي. دا یو لویه ګناه ده، یو لوی جرم دی په حکومتي سطحه. دویم د حکومتي سطحه باندې لوی جرم او لویه ګناه هغه دا ده چې د غیر مسلمانانو د کفارو عادتونه، کلچر، هغه په مسلمانانو کې هغه رواج کول او فحاشۍ ته وده ورکول. درېیمه لویه ګناه چې په مظلوم ولس او په عامو خلکو باندې ظلم کوي، د هغوی حقوق او مال غصب کوي، او د عامو مسلمانانو سره بې انصافي کوي. د ظالمانو د ظلم مخنیوی نه کوي. څلورم لویه ګناه هغه دا ده چې د رشوت اخیستلو مخنیوی نه کوي. پنځمه لویه ګناه حکومتي سطحه دا ده چې د دوی مامورین هغه غلاوي کوي د بیت المال نه او د خلکو نه، او د بیت المال مال اختلاس کوي، پټوي، او دوی د هغې مخنیوی نه کوي. شپږمه لویه ګناه یې دا ده چې کومې وعدې دوی د ماتحت رعیت سره کړي، هغه وعدې د خپل رعیت سره نه پوره کوي، په هغې باندې وفا نه کوي. او داسې نور
دا هغه لوی ګناهونه دي چې دا په حکومتي سطحه دي. اوس هغه لوی ګناهونه چې هغه په شخصي سطحه دي، په انفرادي سطحه دي، چې هر سړی خپله په هغه کې ګناه کې اخته دی، لکه د مونځ او د جامې د مانځه پابندي نه کول. دا د هر چا خپله شخصي لویه ګناه ده. دویم، علم ته او علماو ته په سپک نظر کتل، حقیر ګڼل. دریم، غیبت کول. دا د هر سړي ذاتي ګناه ده چې خلکو پسې پایشه خبرې کوي او لوی ګناهونه دي. څلورم، دروغ ویل، لویه ګناه. پنځم، حسد کول، کینه کول، چې یو سړي ته الله تعالی مال او دولت ورکړی، اولاد یې ورکړی، حیثیت یې ورکړی، نو دی پرې خفه دی، وایي چې د ده سره دا نه وی، زما سره وی. دا حسد او کینه ده، لویه ګناه. شپږم، د خپلوانو سره خپلولي غوڅول په دنیوي کارو باندې، د دنیا په خبرو، د دنیا په کارو د خپلوانو سره خپلوي غوڅول لویه ګناه او لوی جرم دی. اووم لوی جرم او ګناه چې هغه د هر انسان فرد کې شته، دوکه کول، خلکو ته دوکه ورکول، فریب ورکول، چې شی پې خرڅوي نو هغه غلط شوي، ظاهره ښه وي او باطن کې غلط شوي. نو په اخیستلو خرڅولو کې خلکو ته دوکه او فریب ورکول، په دوکاندارۍ او تجارت کې. اتمه لویه ګناه چې د هغه کبر کول، ځان لوی ګڼل په نسب کې، ځان لوی ګڼل په کمال کې، ځان لوی ګڼل په مال کې او خلک سپک ګڼل. نهمه لویه ګناه چې ده هغه په خلکو باندې ظلمونه کول، د هغوی پټی مال جایداد په زور نیول او د خلکو نه حقه وژنه. لسمه لویه ګناه چې ده هغه سود کول دي، د هر چا خپله ذاتي ګناه. یولسمه لویه ګناه چې ده هغه دا ده چې د قومي تعصب کول، قومي تعصب کول، د قوم په اساس باندې تعصب کول، چې دا فلانکی دا پښتون دی او دا پنجابی دی، دا پښتون دی او دا فارسیوان دی، دا عرب دی او دا عجم دی. په دغې د قوم په اساس باندې تعصب کول او د خپل قوم پیروي کول، د خپل قوم تایید کول په روا او په نارواو کې. داسې نو دا هغه 11 هغه ګناهونه دي چې په عامو مسلمانانو کې انفرادي طریقې سره موجود دي، خو په چا کې ټول موجود دي، په چا کې یو یا دوه موجود دي، په چا کې یا 3 یا 4 موجود دي. نو دا هغه لوی ګناهونه دي چې په حکومتي سطحه او په اعلان د رعیت په سطحه، انفرادي سطحه، چې دا سبب دی د الله تعالی د ناراضایۍ او د الله تعالی د غضب. نو په نتیجه کې په مسلمانانو باندې مصیبتونه راځي، دردونه راځي په شکل د فقر کې. مسلمانان اکثره فقیران و نادار و بېوزله وي. بل په شکل د خپل منځي اختلافاتو کې، دا هم د الله تعالی د خوا نه یو لوی مصیبت دی چې د مسلمانانو تر خپل منځ اختلافات او جنګونه وي. بل مصیبت په مسلمانانو باندې چې د الله تعالی د ناراضۍ په نتیجه کې راغلی، د مرضونو په شکل کې ښکاره کېږي، د مرضونو د الله تعالی ناراضۍ، لکه سرطان مرض په مسلمانانو کې، تور زیړی په مسلمانانو کې، ټایفاید محرقه ستره تبه په مسلمانانو کې، د قلب مرضونه په مسلمانانو کې، د شکر او د شګر مرضونه په مسلمانانو کې، د ملاریا مرضونه، وچکالي،
سیلاوونه، زلزلې او موجوده د کورونا مرض په مسلمانانو باندې راتلل. نو دغه پاس ګناهونه په مسلمانانو کې یا ټول یا ځنې یا په ځنې مسلمانانو کې خو مجموعي لحاظ سره دغه ګناهونه په امت مسلمه کې موجود دي. نو مجموعي لحاظ سره دا د امت مسلمه د الله تعالی نه بغاوت دی او لوی ګناهونه دي او لوی جرایم دي. د دغې لوی ګناهونو جرایمو په نتیجه کې دغه قسم هغه د مصیبتونه، دردونه او مرضونه په مسلمانانو راځي. د دې دلیل څه دی؟ دلیل یې دا دی چې الله تعالی فرمایلي په سورت شورا کې قرآن مجید کې 10 آیات دی: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. الله تعالی څه فرمایلي؟ هغه مصیبتونه چې تاسو ته رسیږي، مرضونه، دردونه، فقر، مسکنت، مشکلات، فبما کسبت ایدیکم، دا په سبب د هغې ګناهونو، د هغې بدو عملونو چې ستاسو نفسونو کړي، د هغې په سبب تاسو ته رسیږي. اوس د دې په رسېدو کې چې مسلمانانو ته دا رسیږي، دا مصیبتونه، دا دردونه، دا مرضونه، دې کې 3 فایدې دي، 3 حکمته دي پکې. دا به بل درس کې انشاءالله تاسو تعقیبوئ، د هغې بیان به وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.